ښکلي وي رښتیا د وطن کلي ښایسته دا ستا په شانتې دي اشنا د وطن کلي اشنا د وطن کلي ستا به ډېر خوښ شي زمونږ کلی چېرته راشه که نه جانانه ستا په شان دی ښکلی چېرته راشه که نه د ګور چینار لاندې چینه لکه رڼه آینه تا پکې ځان نه دی لیدلی چېرته راشه که نه ته به پې زانګې زه به دم په دم ټالۍ در کوم ډېره کې ټال مې اچولی چېرته راشه که نه په شنو زیلو کې چې شنه شنه غونچکونه ښکاري زمونږ کور را رسېدلی چېرته راشه که نه او د الوچې د ونې هره ورځ مارغان شړمه رنګ یې تک سور دی اړولی چېرته راشه که نه د لښتې غاړې ته انځر تورې دانې نیولي چې تا خوړی ما شو کولی چېرته راشه که نه ته به پې زانګې زه به دم په دم ټالۍ در کوم ډېره کې ټال مې اچولی چېرته راشه که نه د غره په لوسه کې ګبین د نرو تورو مچو جانانه تاله مې ساتلی چېرته راشه که نه زه کلیوال صادق په درکم کلیواله مینه ډېر مې په زړه راورېدلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګرو غږ دی د ریډیو وطن نه زه یم فاروق جان حسین. ما ته ویلی کېږي سمیم الله مجروح او تاسو پروګرام اورئ د وطن کلي. بلکل چې څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ اکثر ځو په یو کلي کې پروګرام ریکارډ کوو او هغه کلي ښایست تاسو ته مخې ته ږدو دغه کلي وسایل مسایل تاسو ته مخې ته ږدو. بلکل جی په هغه سلسله کې موږ نن یو نوي کلي ته راغلي یو داسې یو کلی چې هغه په پښتونخوا کې پیژندلی کېږي هم یو ډېر ښکلی کلی دی ډېر ښکلي خلک یې زیږولي دي. بلکل څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ کوشش کوو چې دغه کلو انتخاب وکړو کوم چې زموږ په پښتونخوا کې ځانګړي دي اگر چې د خپل وطن ټول کلي ښکلي دي او سوچې کاڼي بوټي لوټي دیوالونه ټول ښکاري راته هر څه جانان جانان د جانان کلي کې نو موږ چې کوم کلي کې موجود یو نو دا هم په هغه کلو کې شامل دی. نن چې موږ د کوم شخصیت سره ناست یو هېڅ د تعارف محتاج نه دی زمونږ په شانتې بلا شاګردان دا د دوی د لاسونو نه وتلي دي د ژوند هرې شعبې له دوی چې کوم دی هغه خلک ورکړي دي د دوی د لاسو نه خلک وتلي دي هېڅ د تعارف محتاج نه دی. زه به دا خبره وکړم چې دا داسې شخصیت دی د حمزه بابا خبره چې څه به زه حمزه درته صفت د یار کومه ګوړه چې د هر طرف نه وسکې خوږه وي. د جناب یوسف صاحب سره ناست یو ماسټر یوسف صاحب ځکه د ریډیو وطن دغه شخصیت دی چې وخت په وخت باندې والله داسې مشورې ورکړي چې په هغې باندې تګ د ریډیو وطن دپاره د روښانه مستقبل ذریعه وي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. نن تاسو دلته په دې راتګ باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو ډېر مشکور چې تاسو دلته راغلی او د دې کلي او د دې علاقې د دې د مسایلو د دې د مختلفو هغه خبرو پاترو په باره ذریعه به د میډیا په ذریعه باندې دا خبرې خورې شي او دا به مطلب دا دی د دې کلي او تعارف او یو پیژنګلو به مو شي اگر چې زمونږ کلی خو د ډېر مخکې نه آباد کلی دی جی جی او مطلب دا دی ډېر په زړو کلو کې راځي په تاریخي کلو کې به ده ووایو ځکه چې دا د ازادۍ نه مخکې آباد کلی دی نو مطلب دا دی چې په دې حواله باندې او په دې تحصیل تخبیې کې د دې ځان له یو ځانګړی یو خاص مقام لري. بلکل سر په هغې باندې به خبره کوو. زه یم چې تاسو خپله مختصر پیژنګلو چې ما خو وکړله ماسټر یوسف صاحب سره موجود یو خو د کلي په حوالې سره که تاسو خپل پیژنګلو وکړئ. ما خو پیدایش هم د دې کلي تور ډېر سره دی د دې ځای پیدایشي ما او دلته مې مطلب دا دی تعلیم د دې ځای نه بیا حاصل کړی دی اگر چې زمونږ د وخت تعلیم ډېر د مشکلاتو کې حاصلولو او هغه خوارۍ او هغه سختې موږ تېرې کړې او تعلیم هم دغه کړه حاصل کړه او د هغې نه بعد مطلب دا دی چې د دې کلي بیا د تعلیم شعبې سره وابسته شوم نو مطلب دا دی په هغې کې ما 40 سال خدمات په دې محکمه تعلیم کې پیش کړل او د دې علاقې کافي حده پورې مخکې به ځو په هغې کې دا زموږ شاګردان او دغه د ژوند مختلفو شعبو ته وتي دي د کلي په حواله خو د تاریخ که دا خبرې وکړم نو
دا به ووایم چې د ازادۍ نه مخکې دا کلی موجود و او د دې د مشرانو نه موږ د پلارانو نه نورو مشرانو نه دا اورېدلي چې دا کلی مطلب دا ډېر پخوانی کلی دی او ډېر زوړ کلی. بالکل سر تاریخ په اړه باندې به راځو خو هغې نه وړاندې چې تاسو وویل چې یاره زه د تعلیم شعبې سره تعلق ساتم نو د تعلیم شعبې ته تاسو حادثاتي راغلي یې که نه دا مو خوښ کړې ده؟ که زه دا ووایم هغه حقیقت ته راشم نو حقیقت دا و چې لومبی زما آغاز چې ما کړی ما د محکمې پولیس نه کړی جی او په هغې کې زه لاړم خو دا به ووایم چې زما فطرت زما خوی یا زما خصلت هلته کې زه ایډجسټ نه شوم په هغه محکمه کې زه پاتې نه شوم او زما میلان او رجحان چې نو دا د تعلیم طرف ته و د شعبې طرف ته و هم په دغه دوران کې زما د استادۍ اډر وشو او دا 1982 او زه بیا د هغې نه رالم محکمه تعلیم ته او زه به ده ویم چې زه بیا هغه خپل حقیقي او دغه پیشې ته داسې رالم چې بس په دې کې ما ته بیا ډېر چین سکون آرام دا میلاو شو او ما په دا ځان دپاره یو ډېره داسې خوښه کړه چې یاره بس دا پیدایشي طور سره زما بس زم د حیثیت فطرتي مې خوښه وه. جی 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 بالکل جی څنګه چې تاسو ته د ماسټر یوسف صاحب د خبرو نه پته ولګېده هغوی تاسو ته ویلې چې موږ نن په تورډیر کې ناست یو. تورډیر یو تاریخي کلی کوم چې د مندړي او د پړاو په روډ باندې چې کوم دی نو په دې منځ باندې راځي کوم د مین ملکن روډ نه چې کومه دا لاره راتاو شوې ده مدې بابا ته او بیا چې کوم دی نو یخ کوي وغیره دا علاقې کراس کوي او په تورډیر باندې ودرېږي بیا بلکې د تورډیر نه چې کوم دی نو مخکې ځي تر د مندړي پورې چې کوم دی دا روډ تللی دی. نو نن موږ په تورډیر کې یو او په تورډیر کې زموږ سره ماسټر یوسف صاحب موجود دی نو د دوی سره به خوږې خوږې خبرې کوو. بالکل جی لومبی تپوس به زما دا وي سر چې تورډیر ته تورډیر ولې وایي دا نوم دې له څنګه ورکړی شوی دی؟ د تورډیر ته د تورډیر د نوم په باره کې زموږ د دې مشرانو د هغې نه موږ دا اورېدلي دي چې دلته کې لومبی کوم آبادکار کس و کوم لومبی کور جوړونکی کس و نو هغه به د دې ځای نه خاوره د دې خوا ته د دې قبلې طرف ته ډیری ده تورډیر ډیری ورته ویلی کېږي نو د دغه ډیری نه بیا خاوره راوړه او دغه خاوره چې وه نو دا لږه توره وه د دې ډیری دا خاوره توره وه او د دې تورې خاورې په وجه یو کسان براله چې وایي ته خو دا خو ډیره توره خاوره ده توره ډیره ده نو بس هغه ټکي نو دې نه ته کور جوړې او دغه نو دغه تور ډیره او ډیره توره ډیره دغه ټکي دغه چې د دې نه تور ډیر ټکی وي دا وجود ته راغی. بالکل جی څنګه چې تاسو ته معلومه ده که د صوابۍ تور ډیرې دی یا داسې نور نو هغه د هغه ځای د ځمکو په وجه باندې یا د نورو په وجه باندې هغې له هغه نوم ورکړی شوی دی خو د دې په حواله باندې ویلی کېږي چې یاره د ډیر چې کوم دا نوم دی نو دا دغه تورې ډیرۍ په وجه باندې دی ته تورډیر ویلی شي. ډېره زیاته مننه سر مخکې به ځو چې دلته په تورډیر کې لومبی کورنۍ کومه راغلې وه یا کم کور داسې دی چې هغه دلته آباد شوی و؟ د دې د په لومبي آبادکارانو کې خو د دې کلي په قومونو په دغه که زه راشم نو لومبی دې طرف ته یادېږي چې یاره د ویزې قوم او د دې نه وروسته بیا مطلب دا دی چې د دې سره مختلف دې سره وختن په وختن بیا وروسته چې کوم راغلي دي نو دا خنجریانو ته وایي دا هم بیسیکلي مساخر قوم دی مومن دي او د دې کلي نورخاته طرف ته دا د ټکر نه راغلي دا یو غټه کورنۍ ده د دوی دلته دا جایدادونه هم دي او د دوی د مطلب دا دی ماسټر محمد عمر دی او دلته کې محمود حاجي صاحب او داسې دا نور دغه چې دي نو دا د دوی د کورنۍ مشران دي او دوی دلته آباد شوي دي. د دې سره مطلب دا دی بیا باجوړی قوم دی او بیا د دې کلي په قومونو کې امیاګان دي دغه حکیم صاحب دی د دې د قوم دی نو په دې کلي کې لکه میجارټي به موږ دا وایو چې دا قومونه آباد دي او د دوی د پخوا نه دلته کې اوسېدل دي او د دې کلي سره تعلق پاتې دی. جی جی ډېره زیاته مننه سر. د تورډیر حدود اربع که تاسو موږ ته بیان کړئ چې یاره مشرق مغرب شمال جنوب ته څه دي؟ تورډیر په قبلي سایډ باندې موږ سره دا په قادر کلی راځي دا ډیری راځي داسې مولیانو کلی راځي دا زموږ قبلي سایډ دی او د دې شمال طرف ته موږ سره د میشکار سیرۍ ده تقریبا 1.5 کیلومیټر 2 کې دا اجاره دار دي او دې خوا د یو مچا کلی دی. په دې نورخاته سایډ باندې موږ سره احمد آباد کلی دی آباد دی احمد آباد کلی او په دې جنوب سایډ باندې موږ سره د حاجي میا خان کلی دی سره ګل
کلی دی کورونه دي دا د دې کلي حدود اربع ده. ډېره زیاته مننه د تورډیر د حدود اربع نه پس به زه دا خبره وکړم چې یاره د تورډیر ځمکې دا څنګه دي، باراني دي، نهري دي او د فصلونو دپاره څنګه دي؟ د مشرانو نه دا خبر اورو او دا خبر په دې دغه کې ده چې دا کلی د دې نهر په غاړه آباد دی. په ابتدا کې دا نهر چې نو راغلی نو دا للمې وي، په دې کې به دا کاریزي او غني کېدې څه داسې خاص پیداواري ځمکې نه وي. خو هر کله چې دا نهر راغی نو د دې نهر سره د دې علاقو دا ځمکې ډېرې زرخیزې شوې او دې ډېر ښکلي ښکلي فصلونه دا هر قسمه فصل په دې کې پیدا کېږي. شکر دی په دې کې اوس سبزۍ هم کرلی کېږي او په دې کې مطلب کم کیش کرافټس دي زمونږ ګنې دي، تماکو دي او غنم دي، داسې جوار دي. نو تقریبا دا ټول پکې ډېر په ښکلي انداز کې په ښه پیداوار سره دا فصلونه پیدا کېږي. نو د دې نهر د راتلو نه پس او دا ډېره کم از کم د 70-80 سال خبره وي چې نهر راغلی دی او د دې سره دا روډ دی. دې نهر زمونږ دا ځمکې ډېرې زرخیزې کړي او د دې نه ډېر ښکلي ښکلي پیداوار کوم دی دا ځمکې آبادې شوې. د دې سره بالکل دا ځمکې آبادې. کم فصل د دې ځای خلک ډېر خوښوي او کم ډېر کېږي؟ نو د دې ځای خلکو خو تماکو طرف ته ډېر رجحان دی ځکه چې دا کیش کراب دی، ښه ګټه پکې ده او ورسره ګنې ډېر کرلی کېږي او غنم جوار دا څلور فصلونه ډېر زیات کرلی کېږي. اوس ورو ورو پکې د ځینو خلکو رجحان دی سبزو تر دغه طرف ته هم لاړه، سبزۍ هم کري. مطلب دا میوې دلته کمې کمې کېږي؟ میوې خو زیات تر دلته کې د میوو داسې څه دغه نشته دی، خو دا امرود ونه ده یا دا مطلب دا دی چې د بعضې ځایونو کې د لوکاټ هغه شته دی، لوکاټ شته دی او دا مطلب الوچه شوه دا انګور وغیره کنه کوت انګور دا دغه کېږي ځای په ځای. د میوو باغات پکې داسې خاص نشته، ډېر نشته دی، دې طرف ته د خلکو رجحان نشته دی. ډېره زیاته مننه. په سماجي شخصیاتو کې چا چې د تورډیر یو زمانې پورې خدمت کړی وي داسې خلک هسې وخت په وخت هر سړی کوشش کوي چې د خپل کلي علاقې خدمت وکړم، او داسې څوک یا څه نومونه که تاسو ته یاد وي چې هغې د کلي علاقې خدمت کړی؟ په دې حواله خو به زه دا ووایم چې دې کلي کې لومبی ډاکټر چې کوم دی هغه میا صاحب په نوم باندې یادېږي. میا صاحب راغلی او دا د دې ځای زموږ د مشرانو خبره ده چې لومبی ډاکټر و او هغه په یو ډېر سماجي شخصیت په طور باندې دلته خدمت وکړو د دې کلي علاقې او ډېر مطلب دا د ډېر وخته پورې د هغې دا خدمات مطلب جاري وساري دي او په دې علاقه کې او په دې ګرد نوا کې د هغې خپل یو ځانګړی حیثیت دی په دې حواله چې د علاقې او د هغې ډېر خدمت کړی دی. نو داسې نور هم ډېر مشران راغلي خو که د هغې کردار ته وګورو د هغې دغه ته وګورو نو هغه ډېر نمایان دی. نه بالکل استاد جي هغوی چې کوم دی نو که اوس په دې وخت کې ډاکټر صفدر شو، ډاکټر اعجاز شو یا ډاکټر سید جان شو، دا ټول چې کوم دی نو د هغوی په اولاد کې دی او هغه چې کوم دی نو دې شعبې له هغوی ترقي ورکړه چې د خلکو هغه صحت دلته کې چې کوم دی. بالکل جی استاد جي اوس به راځو ستاسو فیلډ باندې به خبره کوو. زه به درم چې یاره د تعلیم سره د خلکو لګاو څنګه دی او تعلیم خوښوي که نه خوښوي؟ بار ماشومان څونه ګرځي بغیر تعلیم؟ تعلیم خو تقریبا چې اوس وګورو نو داسې یو بیدارۍ وخت راغی چې تعلیم خو ډېر زیات تقریبا د هر یو پلار دا خواهش دی چې زما بچي دې تعلیم وکړي، ښه تعلیم دې وکړي او مطلب دا دی د دې لپاره هغې خپل هر قسمه کوششونه کوي. زموږ په کلي کې زموږ د تعلیمي دغه که دا والو نو په ستمبر 1956 کې زموږ پرایمري سکول تورډیر ګورنمنټ پرایمري سکول تورډیر چې د دې آغاز شوی دی او د دې نه بیا په 1988-89 کې دلته دا میډل شو، اگر چې ډېر لیټ په دې منځ کې ډېر پیریډ تېر شو. دا سکولونه چا په دور کې ساس شو چا کړي که هغه ایم پی ایم این اے نوم درته یاد وي؟ تا خو دغه ته د اپګریډ کېدو دا خبره چې دا نو دا خو د پیپل پارټۍ د دور ده د پرایمري نه میډل ته راتلل او بیا په 1992 کې دا های شو، د های درجه ورته میلاو شوه. نو دغه دور اوس زما ذهن ته داسې واضح نه راځي چې دغه دور کې دغه وخت کې څوک این پی حکومت یا د چا حکومت نو دغه وخت کې دا های ته راغی او تعلیمي تقریبا که اوس وګورو نو هغه پخوانی وخت نه دی. تقریبا د دې کلي د هر کور که هغه ماشوم دی که جنۍ ده که هلک دی نو هغه تعلیم حاصلوي او تعلیم ته طرف ته ځي او په تعلیمي میدان کې ښه د جنکو تعلیم دلته څنګه دی؟ د جنکو د تعلیم غټه مسله دلته کې موږ سره دا پاتې شوې ده جي چې دلته کې مطلب دا دی د دې لپاره تعلیمي ادارې
بالکل تر دې وخته پورې که به دا ووایو چې اوس په دې کې موږ سره کامیابۍ حاصلې شوې چې دا سکول لا اوس یو هایر سیکنډري سکول انډر کنسټرکشن به ورته ووایي یا تقریبا کمپلیټ کېدو او هغه مطلب دا چې دا دغه شو په انیشل سټیجز کې دلته کې موږ سره د غټه مسله د جنکو تعلیم په باره کې دا و چې تعلیمي ادارې دا خبره نه پرایمري و نه میډل نو په دې وجه باندې موږ ته دا مشکل جنکۍ موږ سره مطلب دا مدې بابا دی زیاتره زموږ د ماشومان جنکۍ د مدې بابا ته ځي هلته هائی سکول دی او مطلب دا دی چې د په قادر کلي کې موږ سره یو میډل سکول دی ګرلز میډل سکول نه هغې ته بتلې چارسده کې راځي کنه تقریبا جی بس بونډري باندې واقع دی د مردان او چارسدې د دې وتلي شخصیات څوک دي چې یاره هغې دنیا له خدمت ورکړی دی او خلک یې توډېر د هغې په وجه باندې پېژني که موږ دا وګورو نو توډېر زموږ د ملک د نورو کلو په شان زه به دا ووایم چې په ډېرو کلو کې په دې لحاظ سره یو نمایان مقام لري یو ښکاره مقام لري چې دې کلي په تعلیمي میدان کې هغه کسان پیدا کړه چې هغوی د صحت محکمې ته لاړه ډاکټران دي مطلب په دې ډاکټرانو کې به زه دا ووایم چې زما خپل ورور ارتوپیډک سرجن ډاکټر قیوم خان دی په دې کې بیا موږ سره ډاکټر چلډرن سپیشلیسټ ډاکټر امین الله دی په دې کې موږ سره مطلب دا چې ډاکټر یوسف ډاکټر یوسف نیرو سپیشلیسټ دی په دې کې موږ سره ډاکټر کشمیر انټي سپیشلیسټ خو دی بقي اوس وفات دی او د دې نه مطلب دا چې ډاکټر کشمیر هم موږ سره د دې کلي او سینیئر میډیکل افسر سی ایم او دا موږ سره توډېر سره تعلق لري نو دا د صحت د محکمې دغه دی په ټیچرز کې مطلب دا چې استادانو کې مطلب دا دی د ایس ایس سبجیکټ سپیشلیسټ داسې نور ډېر ټیچران زموږ مطلب دا تاسو په خپله د تعلیم د دې دغه سره مطلب دا چې ډېر وابسته یې ډېر ټیچرز موږ ماسټر سید اکبر صاحب دی او باچا صاحب دی داسې ډېر ټیچرز دي نو دا دې پیدا کړي دي خاورې پیدا کړي دي په دغه کې موږ وګورو په آرمي سایډ باندې موږ سره میجر محمد ایاز دی جی دا هم د دې ځای نه فارغ او د دې ځای نه مطلب تعلیم والا کس دی د دې ځای اوسېدونکی پیدایشي په ایرفورس کې موږ سره نور اسلام دی سکواډر لیډر یو ښه اعلی عهدې باندې موږ سره په ایرفورس کې تعینات دی نو دې خاورې مطلب دا چې دا ډیر مختلف دغه خاوره ده هر یو فیلډ خلک ورکړي دي او د دې کلي او د دې علاقې یو نمایان نوم دغه کوي په دې کې موږ سره بیسیکلی کې بزه تاسو ته دا وایم چې ډسټرکټ اینډ سیشن جج موږ سره چې دی علي ګوهر مومند دا هم زما د ماما زوی دی هم د دې ځای پیدایشي دی اوس یو سو پرلنګ بار ته کور هغوی خو بنیادي دلته آباد دی د توډېر دی چې پیدایشي او دغه د دې ځای دی او د ډسټرکټ اینډ سیشن جج په عهده باندې دی نو مطلب دا دی چې د دې کلي ډېر ښه هستۍ نن سبا د حکومت په مختلفو شعبو کې او مختلف محکمو کې لګیا دي خدمات انجام کوي او د دې کلي او د دې علاقې هغه نوم د هغې په وجه باندې نمایان دی ښکاره دی ډېره مننه سره د وخت راکولو او زه دا خبره کوم چې د دې کلو د خلکو ګټه وټه د څه نه دا وسایل چې د دې علاقې د دې کلي زیاتر خلک خو د دې کلي علاقې چې دي نو دا زمیندار دي خو ورسره مطلب موږ د ملازمت پیشه یاد کړه ملازمت پیشه هم دي او ورسره مطلب دا تجارت پیشه دي دکانداران دي مطلب دا د هغې څه دلته د بازار توډېر بازار کې دکانونه د چا مطلب تغبې کې د کپړې وغیره دکانونه نو په دې کې مطلب دا دی چې زیاتر کاشکار خلک د ملازمت پیشه خلک او ورسره تجارت پیشه خلک مسافر هو پکې هم وي چې بار ملکونو کې وي لکه او بار ملکونو ته هم تللي دا یو خاصه خبره ده چې سعودي عرب شو یا دا نور ممالک شو هغې ته هم تللي خلک شته دي جلزې بجي صاحب زوی دی هغه په انګلینډ کې دی بالکل زموږ د ماما زامن هغې په یو کې دي نو داسې نور د ملکونو ته هم تللي تعلیم یافته خلک هلته کې سروسز خدمات انجام کوي ډېره مننه سر د دې ځای د خلکو رویې څنګه دي خپلو کې خپل منځ کې څنګه دي خپلو کې د دې خلکو ډېرې ښکلې رویې دي خاص کر دغه هم ښه دی په موقع باندې د یو بل سره ښه مرسته ملاتړ کوي د یو بل سره په هغې کې شرکت کوي او د یو بل سره مطلب زموږ د کلي علاقې دا یو تړه دی یو ډېره ښکلې تړه ده چې کله غم وشي نو د غم تر 3 ورځې پورې
دغه هم په اعلان سره راغونډېږي. اول ته د هغې د مړیو د هغې د کسانو سره تجهیز و تکفیني، د هغې نور څه د مېلمنو خدمتي، د هغې دپاره کټونه وغیره راغونډول حجرې تعزیې ته، او په هغې دپاره قبر وغیره په دې کې دا ټول کلي خلک شرکت کوي، د یو بل سره تعاون کوي. او تر 3 ورځو پورې د دې کلي دا یو ډېر ښکلی د دې یو بل سره ورورولي ده چې دوی هغه ځای ته چیو روټۍ راوړي او دا مېلمنو سره په هغې کې ناست پاست دي او شرکت کوي. دغه شان په ښادو کې هم د یو بل سره پوره ناسته ولاړه کوي، تعاون کوي، د یو بل سره ډېرې ښه رویې او بالکل جی ډېره مننه سر. بله یو خبره مې کوله چې تاسو تقریبا 15 کاله پلس زندگی په توډیر کې وکړله، نو دا راته وایي چې د توډیر په تاریخ کې داسې څه غټه مسله راغلې ده چې هغې دا ټوله علاقه ځان سره جوړولې یا یې خفه کړې ده یا چې کوم دی د هغې دپاره دا خلک غمجن شوي دي؟ نو په دې حواله خو زه داسې یو خبرې اترې ته زما ذهن کو سره دس زه پې سوچ وکړم نو داسې نه رسي نه ده راغلي. او شکر دی د دې ځای خو مطلب دا دی د خلکو زلزلې سیلاب نه پامن دی، د زلزلې سیلاب نه پامن دی، نور داسې دا کلی ښه په هایټ باندې یو قسم نه د دې نیر نه د دغه نه، نو داسې څه مسله نه ده راغلې. سره د توډیر خلک او د توډیر خاوره داسې څه خاص وجه چې د هغې په وجه باندې ستاسو دا خلک خوښ وي او داسې څه خاص وجه چې تاسو وایئ چې یاره دا نه وی نو بیا به نور هم ښکلی وي؟ نو دلته کې موږ دا وایو چې دا زموږ کلي او د علاقه په څه وجو باندې دا به وایي چې لږه پاتې ده د ترقۍ په ازغل کې مخکې تللې نه ده، نو د هغې غټې وجې دلته کې موږ سره دا دي چې یو خو زموږ د آبادي مطلب 35-40 هزار آبادي د دې دپاره مطلب د بنیادي صحت بیچو نشته دی. د دې موږ ته ډېره سخته مسله ده او د دې ځای نه مطلب دا دی چې موږ یا خو کافي فاصله باندې پیرسدو ته ځو او یا مطلب اکبر آباد هغه دغه نه مطلب دی چې 500 کیلومیټر موږ ځو، نو موږ ته د صحت په میدان کې دا یو غټه مسله ده. بل د نوجوانانو دپاره اوس په دې وخت کې موږ سره د یو ګراوند ډېر سخت ضرورت دی چې زموږ نوجوانان دا ښه په مطلب دا دی په کیل کود کې په دغه کې ښه ایسالي او هغې ته غټ مشکلات دا دي چې دلته کې موږ ته د ګراوند او د دغه څه فیسیلیټي او سهولت نشته دی. په دې باره کې مطلب دا دی چې موږ سیاسي مشرانو ته هم دا خاص کوو او مطلب دا دی چې زموږ کم چارواکي دي چې موږ وایي که موږ سره په دې باره کې دغه وکړي نو زموږ دا نوجوانان چې نن سبا په دې دغه کې مشغولي نو مطلب دوی به د منشیاتو نه او د هغه نه رامني او دغه طرف ته بېروزګار نه وي، نو دې طرف ته د نوجوانانو میلان شته دی. مشکلات دا دي چې موږ ته دا ګراوند نشته. بل موږ ته یو غټه مسله چې دا د جنازګاه ده چې زموږ مطلب دا دی موږ سره خواته قبرستان دی، مینا مقبره ورته وایي، دا زموږ د دې کلي علاقې مشترکه مقبره ده. په دې کې مطلب دا دی چې موږ ته د جنازګاه مشکلات دي، جنازګاه نشته دی، نو په باد و باران کې په دغه کې کله د جنازې موقع د جنازه ادا کېږي نو موږ ته مطلب ډېر تکلیف او ډېره غټه مسله وي. سرجي دا راته ووایه چې په دې د بجلۍ په حواله دا علاقه څنګه ده؟ وابډا والا دې خلکو سره چې کوم دی نو څه رویه کوي؟ دلته که بجلۍ ډېره وي لوډ شیډینګ وي څه حل وي؟ د بجلۍ خو به درته دا یو دغه وکړم چې د دې څونه زه جړه او فریاد وکړم نو زه یم هغه به کوي، ځکه چې مسله دا ده که 2-3 څاڅکي باران وشي صاحبه نو زه به دا ویم ته به وګینې لوی طوفان راغلی دی او بس یو شپه او یو ورځ خو راباندې بنده بندوي او که بیا راځي نو ټک راځه او ټک ځه، ټک راځه او ټک ځه. نو دا خو ډېره زیاته راته د دې دغه ده او په دې باره کې چې موږ هغې سره رابطې کوو هغوی وبه شي او دا به شي او ښه به شي. اگر چې لینونه راغلي دي خو مطلب کرنټ او بجلي پکې راتللو مسله نو په هغه حواله باندې ډېر زیات مشکلات. د زنانو دلته څه مسایل دي څه شته نشته او یا چېرته تاسو غږ پورته کړی دی چېرته څه مو کړي که نه؟ نو د زنانو به زه دا ویم چې د دې لپاره دلته د دستکارۍ یو سنټر پکار و چې دوی پکې مطلب دا دی څه هنرمندي زده کړې وې، څه سلایي کړایي زده کړې وې او یا نور داسې هنرونه چې هغه د زنانو په دې کور کې دننه ناست یو د هغې نه مطلب دا دی څه د هغې مشغولتیا هم کېږي یا مدن هم کېږي، نو د دغه څیز هم مطلب ډېر کمې دی، دغه هم دلته کې نشته. او که دا وشي نو مطلب دا دی چې زموږ زنانه مطلب په اهلیت کې په هنرمندۍ کې د چا نه څه کمې نه دي خو په دغه حواله موږ ته دا مشکلات دي چې د دستکارۍ یو سنټر نشته دی او پکار دی چې دا وشي نو ډېر به بهتره. ډېره زیاته مننه سر د وخت راکولو. په اوسني کسانو کې چونکې زمونږ دا ځای ایم پی اے څوک دی او کارونه پکې چا چا وکړل غوښتنې د چا چا نه کوئ؟
نو کارونه خو زمونږ چې په دې علاقه باندې که د وګورو نو زمونږ سره جمشید مومن ایم پی ای چې دی دا 2 پیرې په دویم ځل باندې دا عوامو منتخب کړی دی او هغه په دې علاقه باندې لګیا دی د هغه د بجلۍ په دې شعبه کې حقیقت دا دی کافي کار وکړو او دا لینونه او دا دغه دغه کړل او خو کافي مطلب لګیا دی سټرګل کوي د ګیس یې موږ سره وعده کړې ده او موږ ته دا پیپونه راغځېدلي دي او موږ دا امید او توقع لرو چې یاره ایم پی ایس به زموږ په دې حواله باندې موږ سره مطلب دا دغه واده خپله پوره کوي او دا د ګیس زموږ یو غټه مسله ده چې دا موږ سره مطلب ترسره شي نو زموږ د علاقه به پرې ډېره زیاته خوشحاله هم شي او موږ په ترقۍ به هم شي او موږ به پرې د هغې ډېر زیات مشکور یو نو هغې ته مطلب دا دی چې 2 پیرې د دې علاقې عوامو ووټ ورکړی دی او د هغوی دا واده ده چې یاره دلته کې دا ګیس زه راولم او دې لپاره پیپونه ورته شوي دي ابتدایي ډېر کار شوی دی په دې کې مطلب د ګیس سره را چالو کېدو هغه مسله ده نو په دې باره کې موږ هغې ته دا خواست کوو چې هغې موږ له دا د ګیس مسله حل کړي نو زموږ د علاقه به پرې ډېره مخکې شي ورسره مطلب دا دی دغه والا د لارو کوڅو کې مطلب دا دی د پیټیایي والا هم لګیا دي د دا لارې کوڅې چې دي نو دې کې کار کوي دا جوړوي او په یو حیثیت باندې مطلب دا دی هغوی هم لګیا دي خپل سټرګل او خپل کوشش کوي ډېره زیاته مننه سر زو نور کسانو سره به هم خبره کوو ستاسو په زړه باندې داسې څه وي چې یاره ټول خپل توډیر والا یا ګرده پښتونخوا څومره پښتانه چې هغه په پاکستان کې دی او که د وطن نه بهر دي هغه ستاسو آواز اوري او هغې ته ووایي تاسو څه پیغام ورکول غواړئ سر زما خو بس زړه دا یو غټه ارمان دی یو غټه ارزو ده چې زه وایم چې کاش دلته کې زمونږ داسې د مختلفو شعبو ته تلي کسان چې کم دي چې دوی رايوځای شي او د دې کلي په پرمختګ کې او د دې په ترقۍ کې خپل حیثیت د سماجی خدمات په سلسله کې دا نورم تیز کی او دا کله نورم مطلب لري په مختلفو شعبو کې غوي مخکې کی او د خپل توانایي او یا دوی ته چې کم مقام دی کلی ورکړي د علاقې ورکړي نو د دې کلی په موږ باندې دا حق جوړیږي د دې کلی مطلب دا دی چې موږ د دې احسان لاندې چې یاره موږ د دې کلی د اوچتولو دپاره د دې د ترقۍ دپاره د دې د خلکو دپاره هغه کسان چې کم په تعلیم میدان کې دي کم د صحت په میدان کې دي کم د مطلب په نورو شعبو کې دي او نن هغوی ته الله یو عزت او مقام ورکړی چې دوی راغونډ شي او رایوځای شي او خپل خدمات د دې کلي دپاره پری ابکاست پیش کی او سماجی خدمتو کې ادا کړي نورم ترقی وکړي ډیره زیاته مننه مجروح بابا یو خبره کوي ما ته دعا کوم چې ځان له غټ گاډي ورم زور ته کته گاډي وخت بیا ته موږ سره کې نه کېنه نو یار ته هم دلته خای نو دا د سر خبره دا چې کوم کسانو خپل روزګارونو پسې یا کارونو پسې بار ته تللی دي د خپل کلی نه هغه ډاکټران دي او که انجینران دي چې څومره وته دي خلک دي هغه هلته تللی دي نو په کار دا ده چې تاسو هم دا کلی چې کم پسماندګي ده چې دا تاسو ختمه کوئ او په دې کې چې کوم دی ډېر کار وکړئ سر زو نور کسانو سره به هم خبر کو د وخت را کولو یو جهان مننه ریډیو وطن ټول ټیم ستاسو مشکور دی او الله مخاد او آباد ساته مجروح بابا زو نور کسانو سره بالکل تاسو ډېر زیات مشکور ما چې تاسو دلته رالی یو زمونږ د دې کلي په حواله باندې دا خبرې تاسو ځان سره واغستې او دا به د وطن ریډیو په توسط سره تاسو نور خلکو ته رسوئ نو د دې دپاره یو جهان مننه ډېر زیات مشکور ما فاروق جان حسین صاحب ستاسو او د سمیع الله مجروح ویلکم بیک جی غږ دی د ریډیو وطن او پروګرام دی د وطن کلي څنګه چې تاسو ته معلومه ده منګه اکثر چې کوم کلو ته لاړ شو دا کلي په مسایلو باندې خبرې کوو نن منګه په داسې کسانو سره موجود یو دا شخصیاتو سره موجود یو چېرته چې د دوی هغه کومه ډیوټي چې ده نو دا عبادت نه کمه نه ځکه چې د شپې که خلک اوده وي نو دا خلک دی چې د شپې په کوڅو کې ګرځي او د امن
راوستنه کوي، امن راولي، هغه کسانو پسې ګرځي کم کسان چې کوشش کوي چې په علاقه کې بدامني پیدا کړي. کله چې تاوتریخوالی د پښتنو ترمنځ راشي نو دغه خلک دی چې دوی راځي او د هغې ترمنځ کوشش کوي چې روغه راولي. هم د هغې سره خبره کوو، هغې به موږ سره اول خپله پېژندګلو کوي. یعنې نن موږ د توډیر چوکۍ کې موجود یو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. جی سر. زوار نوم دی چې زه د ځلمردان سره تعلق ساتم، چوکۍ انچارج توډیر یم. تاسو ډېره شکریا چې تاسو موږ له ټایم راکړو. د یو جهان مننه. ستاسو هم یو جهان مننه د وخت راکولو. نن چونکې موږ په کلي باندې پروګرام دی توډیر کلي او تاسو دلته د توډیر چوکۍ انچارج او د امن په لحاظ سره دا ستاسو ډیوټي ده، تاسو یې کوئ. نو دا راته ووایئ چې یار د توډیر خلک په دغه لحاظ سره څنګه دی، جنګ جګړې کمې کوي، سیوا کوي، تاسو سره کومک کوي نه کوي؟ الحمدلله په تخبه سرکل کې چې د توډیر خلک ډېر ښه خلک دي او ډېر کومک کوي. د پولیس سره هر قسمه ملاتړ دی او هر قسمه سپورټ ورکوي پولیس ته. زما په دې دورانیه پیریډ کې هېڅ قسمه داسې ناخوشګوار واقع شو که الحمدلله نه رونما شوې او زما تابعدار دي چې او کوشش کوي چې یو دوه کسو مسلې دوی په کوشش کوي چې موږ پکې د روغې مسله حل کړو، روغه باندې مسله حل کړو او نور هم خپله منډه تړله ښه کاپي وي د پولیس سره. ډېره زیاته مننه. که خیال تاسو کړی یو نوی ناسور راغلی دی زمانې ته د آیسو یا د نشو په شکل کې، نو د توډیر خلک به دغه لحاظ سره څنګه دی؟ شته نشته او که دي نو څومره دي؟ نو دا خو نشو ویلو چې نشته، هی به داسې خو الحمدلله په توډیر علاقه کې کم از کم د نورو علاقو په نسبت باندې به نشي حساب دي. الحمدلله په توډیر علاقه کې داسې هېڅ قسمه کار نشته چې یا دلته کې یا د آیسو یا دغه دلته ډیلري یا دلته کې مثال په تور کېږي او چې کوم دلته کې مثال په تور موږ داسې غیر قانوني شخصیت هم وینو که دلته کې دا حرکت سکانات کوي نو موږ پوري طور ګرفتار وځي. ډېره مننه ستاسو. یو ځل بیا یو تپوس مې ذهن ته راځي چې که تاسو پام کړئ ځینو علاقو کې داسې وي چې یاره د زنانو مسلې ډېرې زیات راځي، جنګ جګړې تریخوالی راځي. نو هغه لحاظ سره د زنانو د مسایلو په لحاظ سره زموږ د توډیر علاقه څنګه ده؟ شکر دی په دې علاقه کې خو د زنانو هېڅ قسمه راپورټ په زما په دې دورانیه پیریډ کې اوسه پورې نه ده راغلی او نه داسې قسمه څه داسې واقعه شوې ده. الحمدلله دلته دا کیسې بالکل نشته. د نورو علاقو په نسبت دلته د زنانو راپورټونه بالکل په نشي حساب دي چې بالکل زما په دورانیه پیریډ کې نه دي راغلي. دا ما ته داسې ټیک ده جی. بل تپوس مې دا و چې یاره تاسو ماشاءالله د کلي ډېر ښه دغه وکړو، ښه امیج تاسو ورکوئ. دا ستاسو د ډیوټۍ کمال دی که نه د ځای خلک پوهه دي، تعلیم یافته دي، څه وجه کېدلی شي؟ داسې به ووایو چې څه خو دا خلک هم ښه خلک دي او نور خو زموږ د ډیوټي نه د عبادت دی او موږ هم خپله ډیوټي پوري طور باندې کوو او د دې خلکو ما سره ډېر زیات کوآپریټ دی. شکر دی دا کمال خو په موږ کې بس په دې خلکو کې الله اچولي او څه لږ ډېر په موږ کې به هم خدای پاک اچولي خو بهترین خلک دی او خلک یې ښه خلک دي. هغه خلکو ته څه وایې که چېرته زه یم فرض کا بذات خود فاروق جان چې موږ ولیده چې یار زما کلي زما ګاونډ کې یا ما په لاره کې داسې شکي سړی ولیده یا چې کوم دی څه نقصان کوي، نو هغه خلکو ته څه وایي چې چا ولیده؟ څوک چې کوي نه هغې نه. یاره دا خو ما مخکې مو څو پیرې ویلي فاروق جان صاحب که ستاسو په یو سړي باندې شک کېږي مشکوک کېږي تاسو ته سم نه ښکاري معمولي هم د آوټ سایډ به سړي او تاسو پرې شکي نو پوري طور موږ ته اطلاع راکوئ. ستاسو اطلاع به ستاسو راز به په راځي، ستاسو به هېڅ قسمه نوم نه آوټ کېږي او زه به ستاسو د هر قسمه خبرې تابعدار یم او ذمهوار به یم د دې خبرې چې ستاسو راز به نه آوټ کېږي. ډېره زیاته مننه. که چېرته وړې وړې مسلې دي د توډیر په امن په لحاظ سره نو یاره هغه کومې داسې مسله چې تاسو وایئ چې دا پکې نه وی نو بیا به توډیر نور هم ښکلی وي؟ دې کې اوس مسلې دا دي چې لکه زه وایم که د ځمکو دا کیسې ته دوی په طریقه باندې د جرګې په ذریعه باندې هوارې کې نو کېدای شي دا مسلې نورې سوا کېدې نه. یو خو د ماشومانو ته د موټر سایکل یې نه ورکوي د دې نه هم دا خبندي ځای کې زیاتر د واړه بازار له روزي نو دې نه هم نقصان پېښېدی شي. بل د ماشومان د بیټې مکینې نه ناوخته د څوک د خپل ماشوم باندې نظر کوي چې دی چا سره ناست دی چا سره پاست دی بیټې هم به د کوره بالکل نه پرېږدي. نو انشاءالله تعالی چې دا به کافي طور باندې ښه شي علاقه نور هم. ډېره زیاته مننه. که په زړه باندې ستاسو داسې څه پیغام وي چې ټول پښتانه اورېدونکي د ریډیو وطن ټول اورېدونکي او لیدونکي د ویب ټي وي چې هغې ته تاسو ورکول غواړئ په زړه هم داسې څه خبره وي چې یاره پښتنو ته یې کول غواړئ؟ په دې لیول خو به زه دا ووایم چې چېرته مو اوسئ ښه او تل آباد اوسئ او کوشش دا کوئ چې کم ځای کم ډیوټي کوئ مثال په طور یا نه کوئ خو هغه کار کوئ چې لکه هغه زموږ د پښتو د شان سره
صحیح ښکاري او هر دغه کار نه ځان وساتئ چې کوم د معاشرې تناسوري خني دغه زمونږ یو څو خبرې دي. ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت راکولو. ښاد آباد اوسئ. زو چکر لګو بازار ته به ځو. موږ سره اوسئ، ریډیو وطن سره اوسئ. وخت مازیګری رسوي چې علامه یو تلبر دارېږي عمر د جمی مازیګر د پیر وشینه نن منګه مازیګری راوړی دی د توډیر ته توډیر کلی دی. دا وخت موږ سره یو ځوان ولاړ دی، یو زلمی ولاړ دی، هم د دې خاورې پیداوار دی. د دې سره به خبره کوو د دې ځای په فلاحي تنظیمونو باندې. هر کلي کې وي داسې ځوانان چې هغې راپورته شوي دي د کلي د ولس د خیر ښېګړې دپاره یو قدم چوت کړی. د هغې سره به خبره کوو، خو هغې نه وړاندې به راسره دوی خپله پېژندګلو کوي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زما نوم سلمان یوسف توډیر اوسېدونکی یم. جی جی. او یوسف استاذي مطلب تاسو مطلب څنګه سو پیژنې کلیوال کسان که نه مجروح او عاجزي مطلب موږ ډېر نږدې. نو بس تنظیم حواله به زه خبره وکړم چې مخکې په سټارټ کې موږ توډیر کې مطلب د ټول نه مخکې ما او عاجزي او جاوید استاد مطلب موږ پروګرام کړی. داسې تنظیم سټارټ کړی چې مطلب موږ دکاندار ته مطلب ډسټبین لګول، توډیر بازار صفایي موږ کوله او د هغې باره کې موږ واړه هم راغونډ کړي، مطلب اویرنس پیدا کړی په هغې که نه. مطلب زموږ انیشیل سټارټ و د تنظیم. نو مطلب هغه وخت کې ډېر ښه رسپانس موږ له راتلو، موږ به کار کوو پای باندې. خو څه وخت پس مطلب هر یو تنظیم کې ما څه نه څه داسې خلک راوچت شي یا داسې کارونه وشي چې مطلب سړی لږ مطلب واپس شي دا خبرونه. نو اوس هم مطلب دې نه مخکې چې کوم د سبیل فاونډیشن که نه په توډیر کې، نو په هغې کې هم خلکو ډېر ښایسته کار کړی دی. خو بیا هم هغه هم د څه وجوهات د وجې مطلب سټاپ شو، اوس په حال نه دی که نه. نو موږ دا وایو چې انشاءالله زما دا سوچ دی زموږ توډیر کې ډېر ایجوکیټډ کسان دي. لکه زه به عرفان والم، نعمان به والم، خپل ورور قلا کې داسې کسان شته، ساجد دي شته دی په توډیر کې، خو په لګناز دي شته، سجاد دي شته. لکه ډېر ایجوکیټډ کسان زموږ په توډیر علاقه باندې پراته دي که نه، او شته دی اوس هم کرنټ هم شته دی. نو دویم چې داسې یو سوسایټي موږ ایجوکیشن سوسایټي جوړه کړو په توډیر کې چې هغې لپاره موږ د وړو لپاره موږ بکس راوړو. هغه بکس موږ څه نه څه په دوکانونو کې کېږدو یا په کوم ځای کې خلکو کوم ځای کې رش ډېر دي که نه. لکه اوس د نوي دوکان کې هلته خلک ډېر کښېني یا داسې یو خاص سپاټس دي که نه، ځایونه دي چې هلته موږ هغه بکس کېږدو او مطلب د هغې علاوه موږ ټیوشن چالو کړو کسانو ته. نو دغه ټیوشن به داسې چې مطلب هر یو کلاس والا کسان به راځي د 6 نه موږ وایو یا به د خبره KG نه به سټارټ وایو د میټریکه پورې به کم از کم سټارټ به موږ داسې وایو چې مطلب دا کسان راځي او د موږ ټیوشن کوو. دې علاوه موږ زموږ علاقې چې کوم کسان ډاکټران فارغه شوي دي یا اوس دي که نه کوم ډاکټران دي، کوم انجینران دي یا څومره نور پوهه خلک دي ایجوکیشن کې، هغه به راولو موږ رابطه کې هغوی له مطلب موټیویټ کوي به دا کسان چې آیا ایجوکیشن څنګه مطلب ماشومانو ته څومره اویرنس به راځي یا زموږ د معاشره به څنګه مخکې کېږي. یوازې دا نه چې یا څه موږ په سیاسي بحث موږ وکړو چې مطلب هر یو کس لګي زما PTI زنده‌باد او نېشنل زنده‌باد یا علما زنده‌باد. نه، سیاست هم مطلب زموږ د معاشري حصه ده. دې سره ټول اهم فیکټر چې کوم دی یا اهم زموږ د معاشري حصه چې کوم ده د ایجوکیشن دی، د اویرنس دی. دا اویرنس به راځي زموږ ټول خلک. سلمان بھائی زمونږ د علاقه که تاسو وګورئ نو لکه ډېره محرومه پاتې شوې، خاص کر د توډیر د علاقه چې کومه ده د ډېرو شیزونو نه لکه د کیس په حواله موږ خبرې کوو یا د بجلۍ په حواله یا د لارو ګودرو په حواله. د دې ستاسو په نظر کې د دې وجه څه ده؟ یاره مین وجه هم دا کیدای شي لکه مطلب پخوا ایسته زموږ چې اوس موږ کم از کم دا کوم ینګ جنریشن دی که نه، دا ډېر تعلیم یافته خلک دي. دې نه مخکې چې کوم زموږ د مشران کې دومره ایجوکیشن نه و، د هغې وجه دا چې زموږ د علاقې نه چې MP رانلې MNA رانلې غټ خلک رانلې، کوم ټول راځي نو بار به د شیګل نه بره به راځي اتیان او لونخوال داسې سړونه راځي. ولې زموږ علاقه کې ټیلنټ خلک نشته یا دلته سوشل ورکران نشته دی، دلته ښه سوشل ورکران هم شته دی نه سبا ماشاءالله. یاره بس د هغې وجه دا ده چې یو خو خلکو زموږ د کلي کې هغه څه خلک داسې شته هغه بغض او کینې والا به اوس هم پکې شته دی، هر ځای کې که نه. لکه زه به دا ووایم چې ساوث چینل ته هم داسې خلک کمنټس به کوي چې مطلب یاره دا نه دي په کار که نه. لکه موږ خلک هم دغه چل کوي چې یو کس را مخکې کېږي نو بل له خپې وایي. نو اوس هم زه انشاءالله امید ساتم چې راتلونکي چې کوم زموږ ینګ جنریشن دی دی به انشاءالله MNA هم راځي، MPA به هم راځي او انشاءالله ډاکټران به هم دې کې جوړېږي، انجینران به هم جوړېږي او زموږ دا کوم علاقه چې کوم ده که نه توډیر انشاءالله دا اوس هم ښه دی. خو موږ به د دې په ذریعه باندې د ایجوکیشن په ذریعه به موږ خپل رایټس وغواړو دوی نه. ولې موږ ته ګیس نه راځي، ولې موږ ته کارونه نه کېږي، ولې موږ ته بجلي په ټایم نه راځي، ولې موږ آیا د سوسایټي حصه نه یا د موږ د پاکستان حصه نه یا موږ د ټیکس نه ورکوو. موږ خو ټیکس سهار نه زه راپاڅم
نو موږ په سٹارټ کې موږ ته کوم کور کوم بجلی استعمالو او زه ټیکس ورکوم او موږ سبزی راوړو پای موږ ټیکس ورکو او موږ خبره کور کې کوم صابون شیمپو استعمالو کوم ټوت پیسټ استعمالو ایون دا چې موږ په سیم چې په روزمره ژوندۍ موږ پر یو شی باندې ټیکس ورکو زه د پاکستان څخه شهري مزار ټیکس مطلب ورکوم ما ته په کار دي چې کوم رائټس ما دي کنه چې ما ته ملاو شي دا مین دی لپاره مین کار چې کوم دی به زموږ لپاره مین کار موږ دی چې موږ د اویرنس راوړو اویرنس برازي څنګه چې دې پر موږ خپل علاقې کې موږ د ایجوکیشن یو سوسایټي جوړو ان شاء الله په موږ ډیر زر کار کوو او د خپل ژوند تعلیمات ملګری دي ټول به راغونډو په دې ان شاء الله. چې غږ دی د ریډیو وطن ولاړ یو نن توډیر کلي کې زه به چېرته هم نه موږ سره به اوسوي دا وخت موږ د داسې یو زلمي سره ولاړو چې مجروح بابا په جهان کې به یو وي چې هنر یې د کیمیا زده او دا د کیمیا نه دی ګولډ میډلیسټ دی خو په فزیکس کې دی نو دی د فزیکس د اتار چړاو نه خبر دی او هغې باندې به دې سره خبرې نه کوو موږ به ورسره په توډیر باندې خبره وکړو خو د هغې نه وړاندې دی به راسره خپله پېژنګلو په خپله باندې وکړي. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. ډېره مننه شکریه جی ستاسو د دې ملګرو او ستاسو د دې ټیم ډیره مننه ډیره شکریه چې تاسو راغلئ په دې مصروفیاتو کې او خاص کر د توډیر په حوالې سره تاسو پروګرام را جوړ کړی دی چې د دې علاقې تاسو یو پازیټیو ایمیج دنیا ته ښایي نو ډیره مهرباني شکریه. نوم را سره خپل شریک کړئ کلي کې څوک په کوم نوم پیژني؟ زما نوم خو جی عرفان علي دی او د توډیر قلعه د ګلغریب زویمه جی او ماسټر مې فزیکس کې دی ګولډ میډلیسټ یم ایم اے پولیټیکل ساينس مې دی بی ایډ دی او کرنټلی از سکول لیډر کار کوم. ښه جی ماشاءالله په کار هم ده چې داسې خلک لیډینګ وکړي چې هغه د نوي دور د تقاضو نه خبر وي. خپل توډیر خلکو ته خپلو پښتنو ته څه وایي د ریډیو وطن په ذریعه باندې؟ یاره جی تاسو ته خو پته ده چې د توډیر خاوره ډیره زرخیزه خاوره ده. دې خاورې چې کومه دی ډیر زیات پوهه ډیر زیات قابل ډیر پښتانه خلک پیدا کړي دي ډیر ښه هنرمندان چې کومه دی که تاسو وګورئ د آرټ په دنیا کې د نهارجي چې کومه دی ډیر یو ښه او ډیر یو بهترین نوم دی. دغسې نور ډیر تکړه کسان دي که د ټیچینګ حوالې سره وګورئ نو استاد کا استاد په نوم چې کوم یادېږي یوسف خان صاحب په شان خلک پکې دی که ډاکټر حوالې سره وګورئ انجینیر وګورئ نو زه یم چې د توډیر په خاوره باندې چې کومه دی هر قسمه قابل او پښتانه خلک ملاویږي. وایې څه هغې ته؟ هغوی ته خو زما د طرفه زه خو یو کشر او ادنا سړی یم خو زه هغوی ته دا ویل غواړم چې یاره د سوسایټي کې چې کومه د اثر رسوخ والا خلک دی تکړه خلک دی چې هغوی په دې سوسایټي کې خپل کردار ادا کړي او د توډیر چې څنګه یو بهترین ایمیج و چې دا برقرار وساتي خپل بچیان چې کومه دی دوی له هغې اړخ ته مخه کړي چې کوم د دنیا د تقاضو سره یو شان روان او تک چې کومه دی چې په هغه کې لکه که موږ وګورو نو خلک نن سبا د انټرنیټ دور دی ماډرن دور دی په دې کې د موبایل د نت نه د سړي رغون نه کېږي خو په کار دا ده چې دغه استعمال ټیک وشي دغه یو پازیټیو استعمال وشي. دغسې چې کومه ده په دې خاوره کې عام طور په توډیر کې زه ینمه چې کوم ټیلنټډ او قابل ترین هلکان دي نو دوی ډېر د کمزورو خاندان سره تعلق دی فاینانشل بیکګراونډ چې کومه دی د هغوی نشته کرایسس دي چې دې دپاره داسې تنظیمونه جوړ شي چې دغه خلک چې کومه دی سپورټ کړی شي دغه راچوت شي او دغه کسان چې کومه دی پروموټ شي او هغوی هم د دې توډیر په یو پازیټیو کنسټرکشن کې چې کومه دی خپل کردار ډېره زیاته مننه. توډیر بازار کې موجود یو دا وخت موږ یو سړي سره ولاړو دی په خپله باندې د دې ځای کې د توډیر د خلکو خدمت کوي چمیار دی پکې دی د دې سره دوه درې خبرې کوو. درویش سیماب صاحب ډېر ښکلی غږ والله الله پاک ورکړی دی ډېر ښه هنرمند دی هغې سره یو دوه خبرې کوو دوی ته غوږ شي. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام جی تاسو څنګه خیر دی جی؟ شکر دی الحمدلله. درویش سیماب وروره توډیر بازار کې دی کار دی او ډېر د خاکروبۍ کار دی دا راته ووایه توډیر خلک درسره څنګه دي؟
یاره ډېر لمبریک کسان دي زمونږ ډېر زیات قدر کوي رضوان دي زمونږ ډېر سلامونه کوي او زمونږ د مجروح صاحب او فاروق حسین صاحب زه په خپله د سیماب خبرې کوم ډېره مننه دا راته ووایه چې ته چې دا کوم کار کې دی کې ګزاره کېږي که نه ډېره شکر الحمدلله ښکلی وخت پکې تېرېږي الله له مزدوري درور او بس الله پکې ډېر برکتونه واچوي ډېره زیاته مننه مجروح بابا هم ډېر ښکلی ترنم کوي او تم زه هم چې یو ټپه ټپه را سره وکړې نو خوند به وکړي نه د حسین صاحب او د درویش سیماب صاحب چې کوم دی نو اواز وحید ګل استاد که تاسو چېرته اورېدلی نو د هغوی د اواز سره د دوی اواز چې کوم دی نو ډېر میچ کوي او ماشاءالله د دوی ډېر ښکلی وحید ګل ثاني دی وحید ګل ټیک ده ټیک ده جي قربان مجروح ته ورته وکړه زه به دی به شروع واچوم نه خیر د دوی به شروع واچوي نو زه به دوی سره په هغه طرز ځکه چې دوی یو یونیک طرز وي جب قلم کی داسی گرزی لکه د سریسو کی د پینو لیکل کوینا خندا بتا سر هایگی چی النگی دی پی سلورو ترا دی شینا د اسمان ستوري می گوادی بیگا مستا دغه مډیر جړلې دینا سترګې راواړه و جانانا ستا شرابي سترګې مې خوب کې جړوینا سترګې دې وي وتلې نه وي او چې په مالت دې لوی دما او نه دې لیدما دروي سیما پکې اوسېږي فضل ټوډیر خودی مدام وی اخترونا یاران نږدې شه چې د خپل په مینه مینا کما یا په درشل بدر تدویر خپل وینا کما یاران نږدې شه چې د خپل په مینه مینا کما یا په درشل بدر تدویر خپل وینا پروګرام دی د وطن کلي د توډیر بازار کې نن منګه یو سټور هم ولیدو دا ډېر غټ سټور دی ټول د الکتریشن سامان سره دی او کله هم چې د بجلۍ دا دوکانونه کوم ځای کې ډېرې نو ښکارېږي داسې چې د بجلۍ مسلې هلته ډېرې زیاتې دي نو دلته موږ سره یو ملګری موجود دی هغه ته به لاول په پروګرام کې ستړي مه شو وایو السلام علیکم وعلیکم السلام ملګري خپله پېژنګلو به راسره وکړې دا زه مشکار سره یم او دلته هم دکان دی شبیر الکتریشن ورکس نوم هم څه دی رحمان الله نوم ښه جي او دا راته ووایه دا دلته خلک د بجلو مسلې جوړ ډېر زیات دي ځکه تاسو خو ماشاءالله پوره قصه راوړئ دلته دې علاقه کې خو د بجلۍ مسله ډېره نن سبا ستاسو کم مسلې خلک ډېر زیات راوړي یاره نن سبا خو تقریبا چې بیټرانې لوکي کې موږ اصل کې د بیټرانو کار کوو دلته کې او لوکي کې بیټرانې باران هم دی لکه د شیشې هم نه چارج کېږي او بجلي هم نشته چې چارج شي نو تاسو ورله بیا هغه چارج کوئ موږ ورله بیا هغه چارج کوو او دا راته وایي ستاسو نه سامان اے سی ډي روزي که ډي سي سامان دلته دې علاقه کې سامان ډېر ډي سي وځي او ډي سي سامان ډېر زیات وځي د دې نه علاوه نور څه خدمت کوئ دلته د خلک دلته په کلي علاقې خلک ته ډېر ښه خلک ته خدمت ورخه په دغه باندې کوو نه هسې خلک وایي چې کله سامان د مصریانو له یو شي یو ځای پکې ټیک کې خو بل ځای پکې خراب پرېږدي نه خو تسلي بخش کار ونه کوم او پیسې ښه زبردست دا خلک راکوي ښه او معاملاتو کې دا خلک څنګه دی ښه زبردست خلک دی تو ډېر دا خلک پیسې ښه په ټایم باندې کار وله موږ ښه تسلي بخش ټیک شو ډېره زیاته مننه پروګرام د ریډیو وطن اورئ که نه اورئ او پروګرام اورو مجروح بابا دې خوښ دی که نه مجروح بابا داسې وطن موجود یو د توډیر په بازار کې د یو ترکاڼ سره او دا داسې سړی دی چې د ټول عمر په خوشحالۍ کې خلکو له بیډونه او دروازې جوړې خادم رور مې خادم وروره اول خو ورته په پروګرام کې هر کله ستړي مه شو وایو ډېره مننه شکریه تاسو دومره راغلې زمونږ تاسو توډیر ته راغلې او زمونږ دغه مو کو
ډېره زیاته مننه. یو تپوس کو نور تپوس به بیا کو چې تاسو موږ خپله پېژندګلو به کوئ. خو زه دا تپوس کوم خادم وروره چې خلک وایي چې یاره ترکان د توت د لرګي نه تښتېدلی دی، نو دا رښتیا دی که دروغ دی؟ یاره دا خبره خو پخوانی لکه ولازمي وه که نه. دا ولې؟ دا ځکه وه چې پخوا لکه دا داسې ماشینان نه وو که نه، اوزار نه وو. او اوس خو چې کوم دی توت نه که نه، چې اوس خو چې دا خبره چې اوس به رمي که نه، نو ترکان ته اسانه ده. ولې چې اوس نن سبا لکه هر یو شیز ماشاءالله چې موجود دی، برابر دی موږ سره که نه. امید لرم چې نن به ستاسو د تورډیر دا پروګرام ډېر زیات خوښ شوی. د تورډیر د خلکو د ژوند ژواک او د دوی په هره اړه باندې چې کوم دی نو خبرې وشولې او د ټولو ملګرو خبرې به ستاسو ډېر زیات خوښې شوي. چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. سمیع الله موجود له ورکوي اجازت د لوی الله په امان. آباد دی وي خوشحال دی وي زما د وطن کلي ښایسته دا ستا په شان